ذبیح الله مجاهد هند په دوحه کې زموږ دریځ ملاتړ وکړ. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ته. طالب ویان ذبیح الله مجاهد تر دوحې درېیمې غونډې پیلېدو وړاندې په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د یکشنبې ورځې غرمه مهال د افغانستان، پاکستان او ایران لپاره د هند استازي چې جی پی سینګ سره په دوحه کې ولیدل او د دواړو هیوادونو د اړیکو په پیاوړتیا بحث وشو. هند د دوحې په راتلونکي ناسته کې د طالبانو د دریځ حمایت وکړ. مجاهد تر دې وړاندې همدارنګه د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابولوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف سره هم لیدنه کړې وه. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.